دا ویډیو لازمي وګورئ که چېرې ستاسو ماشومان یا تاسو چېرته داسې ماشومان لیدلي وي چې هغه کله په ژړا شي نو تک شین شي او د هغه چې کوم وجود دی هغه مکمل شین شي او د هغه ساه بند شي ډېر ټایم پورې بند وي او د هغې نه بعد بیا تیزه چغه ووهي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي چې دا ماشوم اول په ژړا شوی دی او په دې دوران کې د ده ساه بند شوې ده او کله هم چې د ده دا ساه بند شوې ده نو د ده مور ډېره زیاته حیرانه ده او د هغې نه بعد بیا دا ډېره زیاته تیزه چغه ووهي چې د ده مور ډېره زیاته په خفګان کې شي. ډېرې دا ستاسو ماشومانو سره کېږي یا نور داسې ماشومان وي چې تاسو لیدلي او دا علامات ورسره کېږي نو دا څه شی دی او دا ولې راځي د دې سره سره د دې وجوهات څه دي او د دې علاج څه دی دا خطرناک دی او که نه دی او که چېرې په ماشوم باندې دا علامات راشي نو په دې دوران کې څه کول موږ ته پکار دی. مکمل معلومات زه تاسو ته درکوم نو که چېرې تاسو د دې نه فایده اخیستل غواړئ نو مکمل ویډیو وګورئ او مکمل معلومات ترلاسه کړئ. دې ته موږ په میډیکل کې برید هولډینګ سپیل ویلی شو او دا چې کله په ماشومانو باندې راځي نو په دې کې د خطرې څه خبره نشته خو کله هم چې په ماشوم باندې دا راشي نو په دې دوران کې څوک هم چې د دې سره وي هغه ته د احتیاط دپاره یعنې د فرسټ ایډ دپاره دا کول ضروري دی چې دا ماشوم باندې کله دا راشي نو په هغې دوران کې تاسو د هغه ماشوم په خوله کې به نه ګوته اچوئ او نه به هغه ته څه څیز ورکوئ او دې دوران کې به دا ماشوم تاسو په سیډ باندې سملوئ او د هغه چې کومه د ساه نلۍ ده هغه به تاسو لږه اوچته کړئ چې د هغه د ساه نلۍ کومه وي هغه برابره کیلو شي چې هغه ته بیا په ساه اخیستو کې تکلیف نه وي او دې دوران کې ماشوم ته هېڅ څیز تاسو په خوله باندې نه ورکوئ او دویمه خبره دا چې دې دوران کې به تاسو ماشوم نه ډچوئ یعنې شیکینګ به ورته نه کوئ دا به تاسو په آرام سره یو سیډ باندې سملوئ او د ساه والا چې کومه نلۍ ده هغه به تاسو لږه د شان اوچته کړئ چې هغه مکمل کیلو شي او هغه ته په ساه اخیستو کې بیا تکلیف نه وي او په دې دوران کې زیاتر داسې انسانان وي چې د ماشوم نه سپیډ هم وباسي نو په دې دوران کې ماشوم هم نه وهئ ځکه که چېرې دې دوران کې تاسو ماشوم نه سپیډ وباستو نو دا څیز چې د څه د وجې راځي چې هغه زه تاسو ته بیانوم نو دا نور هم ورسره سختېدی شي او په دې دوران کې که چېرې تاسو سره یخه کپړه وي هغه ورته په ټنډه باندې کېږدي چې د دې دوران کې دا ساه اخیستل هم ورسره شروع شي او د دې چې کوم دا تکلیف دی دا ورسره کمیږي. کوم دی چې برید هولډینګ سپیل مونږ ویلی شو پښتو کې ورته مونږ دا وایو چې ماشوم شین شو د ژړا نه نو دا په ماشوم باندې ولې راځي د ټولو نه اول کله هم چې په ماشوم کې د وینې کمی راشي انیمیا ورته وشي یعنې آیرن فولاد پکې کم شي د هغې د وجې نه هم پکې راتلی شي او دویمه خبره دا چې کله هم ماشوم ډېر زیات په غوسه وي یعنې انګر وي هغه ته بار بار غوسه راځي نو په دې دوران کې هم دا ماشوم دغه شان کوي. درېیمه خبره دا چې کله هم ماشوم ته فرسټریشن وي یعنې پریشاني وي او غمجني وي هغه ته او داسې مایوسي هغه ته محسوسیږي چې خاندان څه څیز هغه ته نه ورکوي نو په دې دوران کې ماشوم ته فرسټریشن مایوسي پریشاني ډېره زیاته شي چې د دې د وجې په ماشوم باندې راځي نو که چېرې ستاسو په ماشوم باندې دا بار بار راځي نو تاسو د هغه خوشحالولو ډېر زیات کوشش کوئ او څلورم دا چې کله ماشوم ډېر زیات خفه شي د خفګان د وجې هم په ماشوم باندې دا راځي او د دې سره سره که چېرې ماشومانو ته دا برید هولډینګ سپیل کېږي یعنې شین کېدل ورته ډېر زیات کېږي بار بار نو تاسو ته ضروري ده چې کوم فیډز والا ډاکټر دی هغه ته تاسو چیک اپ دپاره یو ځل ضرور بوځئ. دې دپاره بیا ډاکټر سی بي سي او ای سی جي ټیسټ کوي او د هغې هسټري اخلي چې هغې مطابق بیا دغه څومره هم پیرنټ دی هغه ګایډ کړي چې دغه شان طریقه ورسره کوئ نو ستاسو ماشوم به ټیک شي او د دې علاج دا دی چې کله ټیسټ سی بي سي وشي د هغې په وجود کې د وینې کمی راشي نو دې ته د وینې پوره کېدو دپاره میډیسن ورکولی شي. دویمه خبره ده چې په هغه خوراک کې کوم کې چې آیرن ډېر زیات دی هغه خوراک د ماشوم ته تجویز کولی شي او درېیمه خبره دا چې دا ټریټمنټ نه غواړي خو کله هم چې د ماشوم دا انګر غوسه او فرسټریشن پریشاني مایوسي کمه شي نو دا ورسره په خپله ټیک کېږي او هغه ماشوم هم ورسره ټیک کېږي د چا عمر چې زیاتېدو طرف ته روان وي یعنې کله چې د څلورو یا د شپږو کالو شي نو دا ماشوم په خپله ورسره ټیک شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو تاسو ته لږ هم نالج د دې نه میلاو شوي نو دا ویډیو د خپل فرینډ سره ضرور شیر کړئ ځکه چې دغه شان میډیکل انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلي بیسس باندې راوړو. شکریه. الله حافظ.